د اختر پرد باندې زنانه به د اختر موږ څنګه ادا کړي. نن ان شاء الله تعالی تاسو ته مکمل طریقه خېما ځکه چې زمونږ چې خويند دي زمونږ بیان دي مسلمانانی زنانه دي هغه څنګه چې نارینه لاړ شي د اختر منځله او د اختر موږ کې دغه شانتي زمونږ چې مسلمانانی زنانه دي هم د خواهش لري چې موږ هم د اختر موږ وکړي، موږ هم د الله د شکر ادا کړي، موږ هم په دې خوشحالي کې شریک شو. او ظاهر خبره ده په نارینه باندې کو د اختر چې موږ دی هغه واجب دي او په زنانو باندې واجب نه دي، لیکن دوه رکعات داسې دي چې هغه زنانه د کور کې ادا کی دغه طریقې تاسو ته خېما دا د اختر موږ کې نه دي تاسو باندې واجب نه دي، لیکن چونکی د اختر روز ده د خوشحالي روز ده او په دې روز باندې چې کله نارینه لاړ شي تاسو د اختر سار موږ کې د سار مانځنه بعد چې کله د اشراق ټیم شي او نارینه لاړ شي د اختر منځله جمعه ته یا عیدګاه ته نو زنانه د کور کې دوه رکعات په دغه ټیم کې دا دوه رکعات به څنګه کې دا د اختر موز نه ده، لیکن د شکرانه په تور چونکی د رمضان مبارک چې مبارکت بیا شو هغه د زنانو تیر کړه هم زنانو چې د روزي ونسلي عبادت به کړو او دا شانتي د پورا کور چې د خدمت کړو سالن په خول شو دا شانتي روټي په خول چایانه په خول یعنی د کور خدمت اسه هم د زنانو چې د رمضان مبارک میاشت کې جنت ګټلې وي نو په دغه خوشحالي کې د شکرانه په تور پر زنانه دی بیا برکات ادا کی څنګه به زنانه د شکرانه په تور برکات ادا کی نو برکات او نفل نیت یو تړي د شکرانه ظاهر خبره ده چې الله رب العزت په صحت سره او تندرستۍ سره او الله رب العزت زمونږ په ژوندۍ کې بیا د بیا شرا وستا او موږ ته چې د روزو نسلو او بیا په دې کې د عبادت کولو د خدمت کولو توفیق نصیب کو نو په دې مزري باندې زنانه چې هغه د جنت مستحق شي. نو په دغه خوشاله کې د شکرانه په تور زنانه د دوه رکعات ادا کړي، دوه رکعات څنګه ادا کړي چې دوه رکعات نفل شکرانه مز نیت یو تلې چې دوه رکعات نفل د شکرانه ادا کوم او ظاهر خبره چې نیت یو تعالی بیا څنګه چې عام مز دي یعنی ثنا به وي داغه نه بعد با سورۃ الفاتحه الحمد شریف بیا به سورۃ وي او داغه نه بعد رکوع سجدا بیا دوه رکعات کې دوه رکعات کې سورۃ الفاتحه او سورۃ او داغه نه بعد رکوع سجدا او داغه نه بعد التحیات او دعا اور درود شریف اور سلام مواړي. دا اسانه طریقه ده څنګه چې عام دوه رکعات نفل کوي، لیکن په دې کې تاسو سنت دوه رکعات نفل د شکرانه چې کوم دې نیت پتا شو کوي او دا هغه نه بعد بیا ظاهر خبره ده بیا څنګه دعا وواړي الله د شکر ادا کوي چې الله موږ ستاسو شکر ادا کوو چې دا موږ ته چې کوم دې رمضان مبارک ته برکت بیا چې نصیب کړه او په دې کې موږ عبادت وکړو او دا هغه نه علاوه د کور ورا خدمت وکړو په دغه وجه باندې الله ډیر ځکه خوشحاليږي. نو دا سي زنانه ظاهر خبره ده چې هغه د جنت مستحق شي چې د روزدار او خدمت کې سار پاسي پښمنی لږم دی هغه د پښمنی پټه باندې پاسي او پوره کور چې د خوراک کا تنظیم کې بیا دغه شانې مقام د افطاری چې تنظیم کې او داغه نه علاوه د کور چې نور کار دی د نارینو چې کپڑے دی هغه دي نور خدمت وغیرہ کې نو یقیني طور پر په رمضان مبارک میاشت کې خاص کر د زنانه چې د هغه د الله رب العزت مقرب چې د بندگانی جوړی شي ځکه چې هغه مثال ورکوي خدمت سے خدا ملتا ہے یعنی د خدمت وزیر باندې چې الله رب عزت ملاويږي سمجھ خبر راځي. نو زنانه چې هغه ته الله رب عزت ملاو شي د الله رب عزت رضا ته ملاو شي د رمضان مبارک په دې مبارک میاشت کې دا دوه رکعات نفل دي شکرانه ادا کی دا غیر باندې دا دعاګانې غواړي او د الله رب عزت د قبولیت دعا غواړي چې الله د رمضان مبارک په دې میاشت کې موږ څومره عبادت کړې څومره خدمت کړلې الله رب العزت د خپل بارګاه الهي کې قبول او منظور کړي او په دې طریقه باندې چې دعا غواړي بیا ظاهر خبره ده د اختر په نور خوشالانو کې بیا شریک شي. بهرحال الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو ته د اختر د خوشالانو نصیب کړي د رمضان مبارک چې کوم څومره عبادت روزي او تراویح دا غي علاوه نفلونه تلاوت څومره خدمت الله رب عزت چې کوم د خپل بارګاه الهي کې قبول او منظور کړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.